د کندهار ښار په زرغون مارکیټ کې یم چې دلته دغه عمده فروشي دوکانونه دي د خوندو مندو دغه کالي خرڅېږي ټوکران خرڅېږي مختلف شیان شته د کوم ځای څخه ټوټل عموما د کالیګانو شیان راځي دا زیات اوس د انډیا کار شروع دی مثلا روژه ماتونو نو بس تجمع د ورځې روژه مات مو د یارانو سره یې داسې وځو میله کې او نور روژه مات بس نو هېوادوال ته دغه پیغام لرو چې انشاءالله به د اختر کې ډېر پوړنې راځي د دې موږ خپله جوړه ارزانه ورکوو په 3000 افغانۍ ښه په 3000 افغانۍ د دې قیمت دی او بخملو د شیانې چې بخملو هر څه سم شی دی سلامونه هیوادوالو هیلهمند یم چې جوړ روغ به یاست روژه مبارکه به مو تر دا مهاله په خیر او خوښۍ سره تر دا مهاله رارسولي د کندهار ښار په زرغون مارکیټ کې یم چې دلته دغه عمده فروشي دوکانونه دي د خوندو مندو دغه کالي خرڅېږي ټوکران خرڅېږي مختلف شیان شته نو تاسو پروګرام وګورئ راسره واوسېږئ موږ به ورسو د دوکاندارانو سره خبرې وکړو چې دا کالي د کومه ځای څخه راوړي او دې چا ته ورکوي او څوک یې ځینې رانیسي راسره مل اوسئ چینل سبسکرایب کړئ زموږ سره اوسئ سلام ستړي مسي جوړ په خیر وعلیکم السلام څنګه یاست قربانه په خیر سره جوړ لکه مننه سلامت اوسې نوم دې څه دی نوم نجیب الله رحماني ښه رحماني صاحب اوس دا مال چیرې ته خپله لیدونکو ته ووایه دا مال خو زه د کندهار د شاه بازار څخه خبرې کوم او کوم مارکیټ زرغون مارکیټ څخه او ډېره مننه دا راته وایه چې د دې مارکیټ څومره وخت کېږي جوړ شوی دی په کندهار کې دا تقریبا 8 کاله کېږي په کندهار په شاه بازار کې جوړ شوی دی ښه ستا د دوکان څومره وخت کېږي زما دوکان تقریبا 4 کاله کېږي ښه 4 کاله انشاءالله دغه شاوخوا کېږي ولا ښه داسې قدیمي جوړ دي داسې کوچني جوړ دي نه کوچني دوکانونه جوړ دي خو داسې غټ دوکانونه پکښې راځي مثال غټ دوکانونه پکښې راځي غټ کاروباریان پکښې شته بلې مګر زموږ دوکان لږ سره کوچنی دی څه شي راوړي د خیره تاسې او د دې ځای خو نو دغه کاروبار په اړوند تاسې ورته وایئ چې دا ټوکران او کالیګان څنګه تاسې خرڅوئ ولته تقریبا راځي هندي سټایل هم مقصد راځي پاکستاني سټایل هم راځي جوړ ناجوړ مقصد شرارې هر شی مقصد په دې کې بیا څه مقصد پړنانو پرې مقصد پړنانو پکښې خرڅېږي مثال د کوم ځای څخه ټوټل عموما د کالیګانو شیان راځي دا زیات اوس د انډیا کار شروع دی مثلا د انډیا کار زیات کار مخ ته دی و بیا وخت د پاکستان مقصد پاکستاني کارو مخ ته اوس زیات کار د انډیا د مخ دی ستا په دوکان کې هغه اعلی ترینه درجه کالي چې ګران شي ګرد در ټولو ګران هغه ته لیدونکو تر اوسه شاید خوندې ناستې هم دا شی به یې وګوري بیا هم رانیسي هغه به کومه جوړه یې ستا په دوکان کې ته فکر وکړه پروا نه کړي جوړه خلاص کړم مثلا بلا خوندکیانو خوښ شوله دا خوندې مندې ښه دي چې د اختر دپاره جامې رانیسي دا حق پر موږ لري چې موږ دغه ورباندې ووینو کالي وښکاره ماشاءالله څونه بهترینه کالي دي دوستانو تاسې وګورئ هغه خوندې چې دا شیبه ناستې نو هیلهمند یم چې بیا راسي د خیر سره رانیسي دا جوړه په څو ده دا تقریبا په 2800 افغانۍ ده ښه یعنې یو جوړه داسې په دغه م ورکوئ پرچون ډول پرچون ډول یم خرڅو مثلا عمده بیا ستا مثلا عمده ډېر کار دی عمده زیات موږ کار کوو او داسې یو دا نه چې بیخي یو اجسا پیر چې اجسا ورسره وي نو هغه تللی نه څرنګه ځان ته په دې خاطر بس موږ معنا ماوره ورسره راشي مننه سلامت اوسې او دغه څنګه دي دا ښه خوراک دا شرارې هندي شرارې ښه ته دا همره وخت دا په څو دي ته راسئ چې دا هندي شرارې هم در باندې ووینو خو ګیله ونه کوي چې بارک تر دا دوکانو پورې ولاړې او دغه یې په موږ نه ولیدله داسې چې بیا د ښکاره کړم ښایستې شرارې سره دا د کومه د هنده راغلي دا هندي ښایسته شوي دي دلته د خوندې چې راځي ډېر کم ځای کالي دا پوړنی دي دا لمن څو مثال جنکاټې بیا ځان ته جنکاټې به پر پوړني باندې مشکل دي هغه بیا ځان ته راځي دلته دا ډېرې خوندې چې راځي کم کالي خوښوي د کم ځای د ستاسې په اند اوس خو الحمدلله اوس زیات د انډیا کار مخ ته دی مثال هندي شان په ناجوړو کې مثال جوړ نه ناجوړه زیات خوښوي مثال په جوړو کې د انډیا کار
ډېر خوښي ډېره مننه. ډېر صفا کار کوي. سلامت اوسې. روژه هم دغه دی د خیر سره بس لږ وخت پاتې چې خلاص شي. روژه ماتونه چیرې کوې؟ روژه ماتونه ورسو کور ته رسو نو دغسې مو نیت چې بیا په اخر کې بیا د لیت روژه ماتونه وکړو ځکه دا مارکیټ خلاص ګراکان ډېر ډېره مننه. سلامت اوسې. که څه پیغام لرې مهرباني؟ بس مو پیغام دا دی خلکو ته چې پس احتیاط ډېر وکړي مشکله ونه زغلي صد موټر ونه زغلي د اختر شپې نو نه معنا چې بیا خپلو مور پلار ته یو غم یو مشکل جوړ کړي بس دغه مې ډېره ارزو ده چې بس احتیاط وکړي مثال په دغه وسایلو سره. سلامت سي. دوستان زموږ سره اوسېږئ موږ به ولاړ د نورو هېوادوالو سره هم خبرې وکړو. خوندو هیله یم چې خسته سوي به نه یاست. دا ستاسې دپاره دا پروګرام ځانګړی سوی دی. روژه هم ده خو ښه دی چې تاسې دا ووینئ او بیا راسئ خریداري وکړئ د اختر دپاره. ستړي مه سئ. ستړي مه سئ. ښه یاست، جوړ یاست، په خیر یاست. مننه. سلامت اوسېږئ. نوم دې؟ نوم مې بشیر احمد دی. ښه بشیر جانه، کالي د کومه ځای څخه په عموم کې راوړې؟ کوم ډیزاینونه لرې؟ زموږ شیان چې دي عموما ټول د هندوستان دي، په خپل اډر سره یې جوړوو، د هندوستان څخه یې راوړو او دا ټول شیان چې دي هندي دي او دلته زموږ دا چې دی دا عمده فروشي ده. ښه زرغون مارکیټ خو نو ټول عمده فروشي دي. زرغون مارکیټ چې دی ټول عمده فروشي دي او زموږ نورې څانګې هم په بازار کې خلاصې دي رنګریزان دنه کې. ښه بیا تاسې هم د دې ځای څخه هلته هم انتقالوئ کالي؟ و د دې ځای څخه وړې شیان انتقالوو، د هغه ځای څخه د دې راوړو چې وړې اکثره شیان چې مو دي لاسي کار والا دي، هندي جاپاني لاسي کار والا چې په لاس یې بیا څوک جوړوي؟ مطلب هندوستان کې جوړېږي. ښه هلته هم زنانه یې جوړوي؟ وړې نو بس نارینه کارګر هم اخته دي، زنانه کارګر هم اخته دي. وړې په لاس جوړوي. بیا مثال اوس ستا سره لاسي کالي کم دي دلته ستا که نسته؟ لاسي کارونه دلته مو خلاص کړي دي خو په نورو څانګو کې پنهالن موجود دي او دا ځای دی چې دی دلته مو اوس پنهالن خلاص کړي دي. ښه د دې ځای څخه بیا څوک وړي څه څخه کالي ډېری؟ د دې ځای څخه نو بس زموږ دا چې اکثره چې دی بس دا ولایتو ته یې سره وړي، اوس لکه هلمند چې دی، روزګان دی، فراه ده، مثال داسې کوټې و چمنو دا ځایو ته یې هم سره وړي. ښه ماشاءالله. او ستا په دوکان کې در ټولو ګران بیه جوړه ښایسته جوړه چې ډېر درته خرڅ سوې ده، اوس ګرسریک په دوکان کې یوه جوړه پاتې هغه کومه ده؟ هغه نو دغه شی دی. تاسې راسئ چې دا دوستان ووینو چې دا کومه جوړه ده، دا خوند یې ښه دی چې د اختر دپاره بیا کالي وکړي او وروڼه چې ناست او د کالو ترتیب یې نه یې نیولی نو اوس یې له زه وایم چې ورایې نیسئ. حق لري پر موږ نه؟ دا چې دغه د روژو شپو ته ممکن زموږ سوداوې ډېرې دي، نو مثال هغه ښه جنسونه چې دي ټول خرڅ شوي دي. دا هم په ښه جنس کې دي ماشاءالله. دی بیا ټول په نیچه کې جوړ دي. په چیش کې؟ په نیچه کې نیم نیچه ورته ویل کېږي چې دی نو بس هغه قیمت بیه دغه دي. دی خپلې د شاته نیم داسې ورسره جوړ او نور چې دی په دې کې بیا نور راځي هغه بیا ټول مکملا په لاس جوړ دي چې هغه ورونه او خوندې کولی سي. زموږ د رنګریزان دانې د ادرس څخه چې سپینزر مارکیټ سره شیرخان بابا فروشګاه هلته کولی سي ترلاسه کړي او که دلته راسي هم دلته ډېر چنې در سره وي هم یې دلې ورکوئ زارۍ درته وکړي؟ دلته نو ګرده زموږ خوندې او زموږ ورونه چې زارۍ سماسې وه د دې په خدمت کې یو. ښه دلې هم یعنې ورکوئ یې کالي دلې هم اکثره وخت؟ اکثره وخت. ښه مننه. او دغه سور پوړنې د دې سره دي؟ دا سور پوړنې د دې سره دي. ښه د دې جوړې سره ښه ماشاءالله. ښه په دې کې نو بیا یو بل دا شی دی چې دا بیا موږ هم خاص 3D کار ورته وایو. دغه چې دی دا چې کار سو 3D کار. ښه دا 3D کار دی. دا 3D کار دی. ډېر ښه ډېر ښایسته. او هغه څو کار دی هغه بیا؟ او هغه چې دی دا بیا په ساده کارونو کې راځي. ښه مننه ژوندی اوسې. او دا راته روژه مات چیرې کوې د خیره سره؟ روژه ماتونه نو بس تجمې د ورځې روژه مات مو د یارانو سره یې میله کې داسې اوس میله کې او نور روژه ماتونه چې سوله نو بس کورو ته یې سره. ښه او چیشتې خوښېږي چې په روژه مات باندې
بس په روژه مات باندې دغه پرچم چا چې په چا ښه شی وخوړي لکه روش بس موږ دغه یاره ډېره مننه سلامت اوسې پر خوښ سي سلامت اوسې او څه پیغام لري هیوادوالو ته بس هیوادوال ته دغه پیغام لرو چې خدای پاک د روژه ښه په خیر پر چیرې کړي لکه دمه چې ښه په خیر چیرې سوې ده خدای چې پاته روژې هم ښه په خیر پر چیرې کړي ډېره مننه وروره تشکر خیر سلامت مننه ستړي مه سې وروره څنګه یې وروره ښه خیریت دی مننه سلامت اوسې نوم دې نور احمد ښه نور احمد جانه څو کاله دې کېږي چې دې دوکان مسؤلیت لري 8 کاله به کېږي خپل دوکان مو دي اوه شکر ښه ماشاءالله په دوکان کې ډېر رقمونه کالي وینم چې هغه کوچاني مې ستا خو نور نومان خو نظمان نه دي زده پاکستاني دي بس دغه دوه ډیزاینه اوس پیلن دپاره سته ښه هندي و پاکستاني هندي و پاکستاني دي او زموږ خپل د وطن جوړ هم سته که نه سته زموږ تاسې د وطن د جوړ چې دي هغه کوچاني دي کوچاني ډیزاین دي او اوس پیلن چې کار په شروع دی داسې ډیزاینونو کې دي لکه په ښه هغه وطني دي واه ښه مننه زنګ هم درته رالی ته زنګ دغه که سره او د دې تر څنګ زموږ خلک چې راځي دلته نه بازار ته یا د مارکیټ ته کوم ځینې کالي خوښوي کوم موزینې دي چې هر قسم ځان ته خپل موزینه ده بلې و هر ځان ته اوس ځینې راځي وطني غواړي ځینې راځي هندي غواړي ځینې راځي پاکستاني غواړي په پاکستاني کې جوړ شته نرخ سوي شته هر یو بیا خپل ځان ته خپل ډیزاین غواړي په هندي کې هم جوړ شته هم نرخ سوي شته په دې ځای کې هم جوړ شته هم نرخ سوي شته هر رقم شته یعنی مطلب فرق کوي د مثلا د ولسوالیو خلک یو قسم کالي خوښوي اوس د ولسوالۍ یا فرق نه لري هغه هر علاقه چې د ځان ته څوک نرخ سوي غواړي څوک رخ سوي غواړي دا بیا خپل ځان ته خپل دغه دي ډېره مننه سلامت اوسې او د دې تر څنګ دغه د غم لري لکه چې ټوکران دي ساده دا سټان دي دا د دې ځای جوړي د کندهار خپل دا موږ ته یو جوړه راوړه دغه به وګورو دوستانو چې دا څنګه جوړ دي دا به راښکاره کړي چې دا بیا د اجانیانو دپاره دي نه دا د هر رقم خلکو دپاره هر رقم ښځو دپاره دي ښه دې کې د دې دا یې کمیس دی ښه دا کمیس دی دا خامک هم د دې پر کېږي غمی هم د دې پر کېږي او د دې خپل پوړنی پایجامه هم شته ښه دا مثلا په څو تمامېږي بیا به جوړه دا تقریبا 1510 افغانۍ 1520 افغانۍ دلته تمامېږي په کندهار کې ماشاءالله مننه او یو خاطره هم را سره شریک کړه دلته دا ډېره اکثره وخت د نارینه هم راځي د خریداري دپاره چا پټ د خپل کوزنې دپاره رانیولي چا مثلا د خپل کوچنیانو دپاره رانیولي خامخا دلته خو هغه خلک نه راځي چې یو دانه غواړي دلته ټول هغه هم د پروشان راځي نو داسې خلک به موږ نه دي پېښ سوي چې یو دانه راځي خاطره هم نه در باندې پېښه سوې خاطره ګر سړي په ژوند کې نه باندې راغلي خامخا به راغلي خو پر دې دغه باندې نه ده راغلي ښه مننه سلامت روژه ماتونه چیرې کوې روژه ماتونه پر کور کوو دا ولې نو خو دلته خو د دوکان روژه مات څنګه نه دلته د دې ځای سیسټم چې داسې دی د مازدیګر د لمانځه وروسته د مارکیټ بندېږي ټوله دوکانونه بندېږي ښه بیا څه وخت خلاصېږي سهار 9 بجې هر سړی د خپل اختیار دی 9 بجې باندې مارکیټ خلاصېږي څوک راځي ناوخته څوک بیا د اختر په شپو کې خو نو نه هغه د پروشان د اختر په شپو کې دا دغه نه لري هغه چکنه والا چې دي هغه د ماښام د 8 بجو پورې دی خلاص ډېره مننه سلامت اوسې خدای دې غم راکړي څه پیغام لرې مهرباني بس پیغام مې دغه دی چې بس د خپلو بېوزلو وروڼو سره کومکونه وکړي دا د روژې مبارکه میاشت ده عبادت وکړي د عبادت څخه بغیر د خپل بېوزلو وروڼو سره کومک وکړي او ډېر ښایسته خبره ده مننه سلامت اوسې تشکر خیر اوسې
ګلونو لیدونکو یو بل دکان ته رالم چې دلته د بخملونه خرڅېږي دا چې څنګه بخمل دي څنګه سیټان دي چشت دي دا به دا ورور راته ستړي مه سې خیر اوسې ورور شی په خیر یې مننه سلامت اوسې نوم دي نوم مو نوید اغا دی ښه نوید اغا داسې ښه په زرینانو ښه لړلی یې دا ولي دا خو نو دا زنانه ټوکران خامخا زرینان لري ښه څومره خوشحاله یې د خپل کار څخه ډېر خوشحاله ښه څو کال دې کېږي دوکاندار یې دوکانداري مو تقریبا ډېر وخت کېږي ستا په نظر یو شپږ اووه کاله کېږي چې زه راغلی یم دا کار ته او دا راته ووایه چې دا بخملان د کومه ځایه څخه راوړئ نه دا بخملان چینا څومره دی د کوریا څومره دی ښه ډېر کم درته وځي ډېر کم ښه جنس دی نه ډېر کوریایي ښه جنس دی ښه کوریایي ښه جنس دی دا وری جوړیږي بیا دلته راوړل کېږي بیا تاسو خپله راوړئ که نه تجاران یې راوړي یا تجاران یې راوړي بیا موږ د نور ځایو څخه راوړو اکثره وخت موږ خپله هم راوړو ښه ستا په دوکان کې ښه بخمل راوښیې د هغه بخمل به وګورو لیدونکو تاسې راسئ ډېر ښایسته بخمل دی بخمل خو نو عموم کې په ژمي کې کارېږي که څنګه په ژمي کې ډېر کارېږي خو په دوبي کې هم کارېږي ښه دا خو د اطراف په شان په دوبي کې هم کارېږي ښه یعنې دا هلته خلک اغوندي دلته نه اغوستل کېږي دا د اطراف په شان دی ښه په اطرافو کې اغوستل کېږي په اطراف کې خو دا رنګ یې ډېر ښایسته دی زه فکر کوم چې د لیبې هم خلک خوښ کړي دا ډیزاین یې ډېر ښایسته جوړ دی ډیزاین یې هم ډېر ښایسته ډیزاین دی ډېر ښایسته غمی دی بله دا بیا په څو دی قیمت یې څو دی د دې ده د دې قیمت 1500 افغانۍ ښه د څونه د یوې جوړې ده یا متر دی دا د متر حساب دی او شاته دې هم ښه ښایسته بخمل پروت دی دا هم ډېر ښایسته بخمل دی دا کوریایي دی دا چینایي دی ښه دا بیا په څو دي قیمتونه د دې قیمت په 1500 افغانۍ درچه فهم یې هم کړه 1500 افغانۍ ښه ټول یعنې داسې شیان دي چې اقتصادي دي چې یو جوړه کالي ځینې جوړېدای شي ښه جوړه کالي او مننه سلامات اوسې روژه چیرې ماته روژه په کور کې ماتو ښه څه شي خوښېږي چې په روژه مات اماده وي روژه مات نو بله چې پراته ستا د خوښې څه شي دی مثلا بله یو شی خوښي لري غوښه چې بس فلان ښه شی دی غوښه ښه ده غوښه ښه ده ما ته بیا ډنګر هم یو ډېره غوښه سلامت اوسې دا ډنګر انسانان باید په عموم کې غوښه وخوري او حاجي صاحب محترم قبلګار صاحب د دوی دا ولاړ دي دلې د ده مخ ته یې وویل ګوندې خدای چې ماښام ته غوښه ورباندې یا انشاءالله غوښه شته ښه غوښه روژه مات غوښه دا کور یې ودان الله دې غم نه درکړي نو ژوندی اوسې څه پیغام لرې زموږ ښاریانو ته شهریانو ته نو څه پیغام پرېږدو په کوم هر پیغام په هره برخه کې چې پرېښوی سي ستا د زړه خوښوي بله خو په روژه کې چې باید د احتیاط ډېر وسي په بازار کې د خلکو سره احتیاط وسي د خولې سره احتیاط وسي ډېر ښایسته خبره مننه ډېر دغه نه وسي نه داسې ډېر په درد د چوکاټ څخه ونه د چوکاټ څخه ووځي نه داسې ډېر احتیاط وسي په هر بخش کې ډېره مننه ورور خیر اوسه خدای پاک چې خیر درکړي سلامونه جوړ په خیر ښه خیرت دی جوړ مننه سلامت اوسې نوم دی او ګل احمد جان ښه ګل احمد جانه څومره وخت کېږي چې دا دوکان دې فعاله کړي تقریبا د دې دوکان 2 کاله اوس کېږي ښه 2 کاله کېږي ښه د کومه ځای څخه او څه شي خرڅوې دا راته ووایه مکمله پوړینې دي ښه پوړینان دي دا چې ما ته یې مخکې هم لیدونکي وویله خو ما ښایي چې د ده په ژبه باندې د ده په خوله باندې تاسې خبر سي ښه پوړینان د کومه ځای څخه راوړئ ګل احمد جان دا نو چینایي پوړینان هم دي هندي پوړینان هم دي لاوري هم دي ښه
ډېر د کوم ځای پورې ناست ستاسې په دوکان کې وځي او خرڅېږي ډېر یې بازار ګرم دی ډېر بازار د چینایي شیانو ګرم دی ښه ته چینایي پورې ننوښیې چې موږ هم ووینو چې دا څنګه بازار یې ګرم دی دا څنګه یې بازار ګرم کړی دی اوس ګوره چینایي پورې مثلا دغه شیان دي ښه دا رقم ښه دا ولې بازار یې ګرم دی لامل یې څه دی نو بس څه ارزانه دي په قیمت په دغه خاطر سره ښه زموږ خلک خو نو چې ارزانه یې هغه خوښوي لا وړې شیان خو نو اوس مثال موږ ته د لاسي کار ورته وایو دغه ته دا خو نو غټ جوړ هم دی هغه په څو تمامېږي دا په څو تمامېږي دغه زه درته ورښکاره کړم دا غټ شی دی دا لا وړې ډېر ښایسته ښه دا په څو دغه نو په 1.5 افغانۍ تمامېږي همدا ډول سره او دغه په 90 افغانۍ دا نو بس بستې دي ښه په بسته کې څو دانې وي بیا په بسته کې 24 دانې هم راځي 12 دانې هم راځي ښه د لمانځه پورې نان هم لري ته هغه مو وښیي چې اجانیانې ناستې دي هغه شاید وویني ښه دی کې بیا رانیوله غوښتلې ته هغه چوکۍ راته راوړه چې زه ښه څه لوړ دي ښه بس داسې به وکړو چې چو غاړه خو هم اوس نسي ورکولی پخوانی سیسټم ولاړې اوس ښه دي چوکیانې سته دغه هم د لمانځه دپاره دي یا دغه څه کوچني دي د لمانځه دپاره غټ سته ښه خو دا هم ځینې وخت ماشومان دپاره نسبتا برابر دي کارېږي او دغه شی چې دی دا ما چې تا هغه به مو ګورو ته هغه راواخله ښه ښه ماشاءالله دا بیا په څو دی دا په 1500 افغانۍ ښه په 1500 افغانۍ بیا نو انا ما ولاکه پرېږدي ما ته یې چې شر رانیولی و نو دا په 1500 افغانۍ دی او ارزم واقعا ښایسته جوړ دی دا لاسي جوړ دی که نه ماشیني دا ماشیني جوړ دی او هغه چې مخکې ما تا ته ښکاره کړي دغه یو دا لاسي جوړ دی ښه دا لاسي جوړ دی ښه د دې جنس خو ټوکری چې شته هغه ته ووایه کرینکل دی کرینکل دی ښه مننه ژوندی اوسه داسې دوستان تاسې وګورئ د لمانځه دپاره بهترینه پوړنې دي په دې کې څو رنګه لري دا کې یو سپین تور راځي د جانیانو دپاره ښه مننه ژوندی اوسې او روژه مات چیرې کوې روژه مات نو کور ته رسو ښه څه شی در پخ کړي دي نن پلان د اوس خو هلته په لرو جب هېڅ تماس سره نیسو ښه زه نو کور یې ودان چرڅه یې پخ کړي په روژه کې اشپزي کولو دا ډېره سخته تمامېږي نه نو مننه ژوندی اوسې څه دې خوښېږي د خوراکي توکو کې چې مثلا آماده یي نو هغه خو نو دغه پلو ښه خوند کوي پلو د ده ډېر خوښېږي د خوشبودار رومۍ و یا مثلا دا بینډۍ و نخود و دا خو هر ځای پیدا کېږي په عادي ورځو کې هم هغه خوړلی سو نه روژه کې خو باید یو داسې شی وخورو چې ډېر انرژي راکړي نو مننه ما په دغه درته ویل دا پلو زما ډېر خوښ دی او زده یار یې سلامت اوسې تشکر که څه پیغام لرې هېوادوالو ته مهرباني بس نو هېوادوالو ته دغه پیغام لرو چې انشاءالله به د اختر کې ډېر پوړنې راځي که پخوا یو دانه پر سره وي په اختر کې باید دوه پر سر کړي ځکه دا اختر چې دی یخ دی او یخ دی که به نه وي نو وبه ګورو چې څه کېږي صحیح دی مننه ژوندی اوسه تشکر مخه مو ښه سه دا ایمال سه سلامونه جوړ په خیر وعلیکم سلام ښایست په خیر یاست خیرات دی مننه پیشلمۍ دې کړي و پیشلمۍ مو کړې دي څو پیشلمیان به دې کړي ستا په اند انشاءالله دغه به مو کړي نه پیشلمۍ به مو کړي به ښه نه پیشلمۍ نو ولې داسې انرژي دې خلاص شوې ده داسې کرار ګډ یې یا انرژي مو نه ده خلاص شوې خو هرومرو مشر برادر څخه به نه بیریږي یا مشر دغه نه دی خو روژه د یو څه تاثیر لري ښه والله چې رښتیا هم تاثیر لري نوم دې نوم مې سلیمان رحمتي دی ښه سلیمان جانه څو کاله دې کېږي چې دلته دوکان لرې دلته خو نو زه د میرزا په حیث یم ښه و نو یو کال کېږي چې کار کوم ښه میرزایي څو کاله ځي میرزایي یو کال کېږي چې لرې میرزایي ښه اوس یو بل بس ته نه اوښتی یا درته اوس بل بس ښه تغییر نه دی پکې راغلی یا تغییر نه دی پکې راغلی څه هیله لرې د مشرانو څخه
مشرانو سره شکر د مشرانو څخه راځي الحمدلله راځي خو ټول یې بست کې تغیرات راولي که نه د میرزایي سجواړي و نه بس کې اوس هم تغیرات راوستلي دي څونه انشاءالله داسې 50% راوستلي دي زه الله مهربان دي پاته 50 به م راولي د خیره سره او دا راته ووایه چې دغه سیټ دې په لاس کې دی د دې جوړښت چیرې سوی دی او په څو دی دا خو نو داسې دی عمده کار دی زموږ ده او د دې ټوله جوړښت په پاکستان کې د کراچي څخه راځي دا موږ ته لاهور او کراچي اوس دغه شی چې دی بلې ته دوستان تر وښیه موږ ګر سره کې یا ته وایي دا موږ د کراچي سره راوړي دي ښه اناري رنګ دی یا دا داسې اناري ته ورته رنګ دی په سره کې نو په دې کې د لاهور د هم راځي اوس دا کراچي والا دی ښه دا کراچي جوړ دی و دا د کراچي جوړ دی د پاکستان څخه راځي به پورته کړو چې دا خلک یې وویني دا دی بر کمره باندې لږ شي ولاړې دا دی تاسې وینئ ښه دا په عمده فروشي په قیمت په څو دی یو جوړه دی د عمده فروشي قیمت تقریبا داسې 800 افغانۍ دی ښه ماشاءالله ښه د دې سره بیا څه نور شته د دې سره خپل پوړنی دی مثلا لستوڼي چې د شاته نه ده او پایجامه یې ده ورسره ښه او په څو رنګه کې راځي دی دا په 6 رنګه کې راځي دا بیا رنګونه دي دا داسې وه موږ چې راوړل دوې جوړې سره یو ځای وې نو اوس مو سره غچ کوله سره جلا کوله مو ښه یعنې د کمپنۍ څخه نه وه جلا سوي و یا نه وه جلا سوي موږ د دې خپله غچکاري وکړه دا راته ووایه چې په دا روژې کې دې څونه سودا کړې ده مثلا څو جوړې دې خرڅ کړي روزانه راته وایه میاشتانه راته وایه دا خو نو داسې دی میرزا خامخا معلومیږي راته معلومیږي خو بازارونه داسې کله یوه ورځ دریاب وي کله کریاب وي ښه یعنې ورځ نه ده معلومه کله مثلا داسې ورځ راسي چې 80 الا 3.5 سلو جوړو پورې خرڅ کړو ښه نن یې څو جوړې خرڅ کړې نن مو انشاءالله داسې یو جیش یا 25 جوړې هم خرڅ خو هغه رزق پکښې رسېږي الحمدلله یا شکر هغسې هر څه پکښې رسېږي ښه زه ډېره مننه سلامت اوسې روژه مات چیرې کوې روژه مات نو تر خپل کوره رسوو ښه زه شکر څه خوښېږي چې په روژه مات آماده یې په روژه مات خو نو داسې دی چې دوبی یې بیا ناتار ښه خوند کوي په روژه مات نو اوس فعلا خو هوا څه سره یخه ده نو په روژه مات چې ډېر ښه خوند کوي د هغه عادي شی بینډي او بانجان هم ښه خوند کوي او ستا څه شي ډېر خوښېږي شوروا ښه خوند کوي شوروا دې خوښېږي ماشاءالله زموږ وطنۍ دغه دود دستور مننه ژوندی اوسې څه پیغام لري هېوادوالو ته مینهوالي په لنډ ټکي ورته ووایه هېوادوالو ته نو بس دغه روژه چې په خیر پر دوی تېره سي یا ماښام چې سهار راکښېني شپه په خیر یا چې ماښام لاړ سي ورځ په خیر دغه شکر ډېره ښه غټه خبره ده نو بالا د وطنوالو دپاره دغه یوه خبره لرو مننه ژوندی اوسې انشاءالله خیر اوسې مننه نو دوستانو که به مې خبرې د لاسه کېږي خو زه انصاف خو بیا هم بس دا به ووایم چې په دا روژه کې احتیاط کوئ د ډوډۍ سره بالا ناست هر څه روان دي پټاټې کله غورمه کله روش کله هر شي هغه نو برای پر ناست باندې تکلیف د روژه ماته باید بیا ډاکټر دی او بیا ترتیب خراب نو زما خدای پیغام دی که زما خبره مني زما خبره خو چندان څوک نه مني خو بیا هم په کور کې لا نه مني زما خبرې خو بیا هم زه دا وایم که چیرې زما خبره مني د نس سره یې چات وکړي دا نس مو خپل دی ډوډۍ که د بل دی ډوډۍ درته کښېږدي بالا نو څرخان دی د بله سر دی د بله سره سپېري سي یو څه یې چات وکړي د ځان سره که زما خبره مني که نه مني نو بالا ښه ډاکټران ولري ستړي مه سه خیر اوسې جوړ اوسې ښه یې الحمدلله تاسو ښه یاست په خیر یاست نوم یې عمران دی د کندهار ولایت اوسېدونکی یم دلته په زوغن مارکېټ کې د یو منشي په توګه وظیفه ادا کوم ښه منشي یې خاندې خپل دی
یا د منشي یم زه اوس سره دوکان د بل چا ښه نو دا کالي د کوم ځای راوړي عمران جان زموږ سټان چې ځې دا ټوله د هند هېواد څخه ځې بیا دا پر دوه ډوله ځې یو چې ځې هغه کوم ماشیني کارونه ځې او یو لاسي ځې لاسي یې کوم ځینې دي ماشیني یې کوم ځینې دواړه کره ماشیني چې ځې د هغه ټوله ماشیني ځې او لاسي چې بیا ځې هغه بیا په قیمت کې ډېر فرق کوي البته ګران ځې او هغه دلته موږ د سمپل په توګه ږدو او د ټولو ګران دي بالکل هغه ګران دي لاسي چې هغه نو داسې څو جوړېږي داسې راسي چې دغه وي نو ماشیني وي نو ماشیني دي اوه دا ټوله ماشیني دي دا ټوله ماشیني او لاسي کومه دي لاسي ګران دي اوه هغه ټوله په ګدامونو کې دا رنګونه که راوښیي دا څنګه کالي دا ښه رنګ رامعلوم شو ته دغه وروښیي لیدونکو ته دا ماشیني دي بالکل دا خو نو موږ دلته ټوله پر پتې ایښي دي دا ماشیني کارونه دي په دا کې بیا څلور رنګه راځي ښه ته دا اوس خلاصوې که یا زه ور خلاص کړم یا ور خلاص که نه خلاصوې نو په زوره دې خلاص کړو دواړه ښه ماشاءالله دا قیمت یې څو دی دا قیمت تقریبا 2000 افغانۍ دي ښه او ټوکرې چې دي جوپن دي ښه جوپن دي او چې ورسره دي مطلب د دې سره پاجامه راځي پوړنی وسره چې شو سره دې سره پاجامه د پوړنی دی بس خلاص دا شان دی و ښه مننه او دا شاته چې زړیږي دا چې دي دا هم ټول ماشیني قانون دی په ګران بای کېږي ښه دا به په څو و دا به تقریبا په 3000 افغانۍ دي ښه په 3000 افغانۍ دي دا ټول غمې دي کورم دغه جوپون دي دا هم دا ټول پر جوپون دا به کنټراست دی و ښه ژوندۍ او سلامت اوسېږي او تا خپل د کور د پاره کم کالي وړي دي موږ خو نو چې وړو هغه لاسي ماده ټول چې هغه قیمت یې لوړ دی او هغه مثلا داسې یو شادي ودون د پاره ځي او هغه په قیمت کې لوړ دی هغه د خوشي هغه کې نو ډېر خلک چې دا ماشي رنګ خوښي خلک خوښي دي ستا کوم رنګ خوښي موږ هم خپل دغه ماشي رنګ او تور رنګ خوښي ماشاءالله مننه ژوندۍ اوس خپل تور غاړه اغوستې ده او روژه مات چیرې کوې روژه مات او بس انشاءالله کور ته رسوو چې کله لمونځونه وسي نو مازدیګر لمونځو بعد بیا مارکیټونه بندېږي او دا راته وایي چې روژه څومره برکت لري روژه خو پر سرخان باندې بالکل روژه یو ډېر د برکتونو میاشت ده البته چې موږ ټول وینو دا برکتونه چې کله په سرخان باندې هر څه موجود وي په روژه کې که هغه مسکین وي که غریب وي او که خان وي سرخان یې ډک وي په روژه کې ډېره مننه سلامت خیر اوسئ مننه آباد سلامت سلام جوړ په خیر وعلیکم سلام ستړي مه سرور شئ خیرت په خیر سلامت اوسې نوم دی نوم محمد عزیز حکمل ښه حکمل صاحب ډېر ښایستې سترګې لرې ماشاءالله ستا هم سترګې ښایستې دي مننه ژوندی اوس په لومړي ځل ماته یو چا وویل سترګې دې ښایستې دي سلامت اوسې حکمل صاحب دا راته ووایه چې څو کال د کېږي په دې مارکېټ کې دا چیش خرڅېده مخکې زموږ دکان چې و په ضیایي مارکېټ کې و په شاه بازار کې اوس تقریبا 6-7 میاشتې کېږي په زرغون مارکېټ کې په 3یم منزل کې 6 نمبر دکان او دا څه شي دي دا حجابونه هم دي او بغرې هم دي زموږ ستاسې وطني چادرۍ نه دي همدا هم دي کوټي چادرۍ ولې ورته وایي کوټي چادرۍ دا موږ ستاسې خو پښتانه باید حجاب ورته وایي حجاب بلې دا کوټي چادرۍ کوټي چادرۍ دا د کابل خلکو دا خلک ورته وایي او حجابونه د کوم ځای څخه راوړي حجابونه موږ خپله کارخانه هم لرو د حجابو کارخانه چې موده په کابل کې ده او د بغرو د زموږ ستاسې وطني چادرۍ لکه دغه دا چې دی دا هم په کراچۍ کې د کارخانه ښه د کراچۍ کې د ورې جوړېږي بله ښه او ستا په دوکان کې هغه بهترینه حجاب کوم دی چې ډېر خرڅ سوی دی ډېر خرڅېږي خلک یې ډېر خوښوي زموږ خویندې یې ډېر خوښوي موږ خو نوي ډیزاینونه لرو دغه ډیزاین اوس چې دی فعلا ډېر وځي بیا ګیلې کوي زموږ څخه یعنې که انشاءالله درته
ګوره دغه ډیزاین دی دغسې نور ډیزاینونه دي نه موږ خپل ډیزاین عمده ډول باندې موږ کوو دا تقریبا د دې قیمت یې موږ 8,500 ورکوو افغانۍ وه دغه یو حجاب دی و شا او بل کوم رقم شته چې نو دا ګرد حجابونه دي ډیزاینونه دا زړیږي تقریبا په دې کې 15-16 رنګه دي فولادي رنګ دی تور رنګ دی نسواري رنګ دی داسې رنګونه دي او که دا راته ووایاست ډېر کم حجابونه درته خرڅېږي که چادریانې ډېر خرڅېږي اوس فعلا حجابونه ډېر مخته دي ښه حجابونه ډېر خرڅېږي ډېر مخته دي ډېر خرڅېږي د پرچون والا یې درڅخه راځي پرچون والا یې ډېر وړي و ښه ډېره مننه ورور سلامت اوسې که څه پیغام لرې مهرباني بس مننه ورور الله دې ژوندی لره له پاکې ته ژوندي لري تشکر بس ښه روژه ولري ورور سلام ستړی مسې خیر ستا ستړی مسې په خیر یې جوړ مننه سلامت اوسې نوم دي عبیدالله آغا ښه عبیدالله آغا صاحب به درته وایي آغا صاحب څو رقمه کوچاني کالي لري دلته په دا کې پارک شته 100 رقمه شته 7 رقمه شته غټ شته کوچني شته ښه دا د دغه ځای جوړ دي که د بل ځای څخه یې راوړي هو دلیل موږ خپله کارخانه د خپل ترتیب ورته شته ښه په لاس جوړېږي ماشین لاسي هم راسره شته ماشیني هم راسره شته ښه لاسي بیا خوندې جوړوي هو دغه ښځینه یې جوړوي ښه ځکه چې د ښځینه کار بیا نارینه نسي کولی هو هغه نسي کولی ښه اوس به ته ماته هغه صاحب لاسي هم راوښیې او ماشیني به هم راوښیې او توپیر به یې راته وایې فرق به یې راته وایي چې څه فرق کوي مثلا لاسي څه فرق کوي او ماشیني څه فرق کوي بلکل دواړه به درته وښیي څومره ښایسته کالي دي راواخیستله زما د خوښې رایې دغه یې دي په ښه شانو کې دي لاسي جوړ شوي دي ګرده ښه دا لاسي جوړ دي ګرده یې په لاس جوړ شوي دي پای ته ونیسئ او به زه ونیسم ښه دا ټول لاسي جوړ شوي دي لیدونکو نو د دې قیمت څو دی په همدا ډول د دې قیمت انشاءالله موږ کارخانه ده د دې موږ خپله جوړوو ارزانه یې ورکوو په 3,000 افغانۍ ښه په 3,000 افغانۍ د دې قیمت دی او بخمل و دا شیان یې بخمل هر څه سم شی دی په دې کې بیا کمزوري هم شته 2,000 کې هم په دغه شي کې راسره شته په 2,500 هم شته په 1,800 هم شته په 5,000 افغانۍ هم راسره شته په 15,000 هم شته په 1,000 هم شته رقم پکې کې دي خو دغه میانه شی دی چې دلته ډېر کارېږي بلې و په ښه شي کې دی ښه مننه سلامت اوسې هغه صاحب بل کومه جوړاوه ما یې پورې خو داسې وتړم ښه دی چې بله بیا مزاحمت ونه ښه دا به مو وینو لیدونکو یو دغه ډیزاین دی وروره دا بیا هم په هغه شي کې دی خو لاسي نه دي ماشیني جوړ شوي دي ماشیني جوړ دي او لاسي دا په جوړښت کې فرق یې څه شي دی ته راته ووایه فرق یې د هغه غاړه کې فرق دی ګوره هغه ګرده مریان یو شان خپل په ستن په لاس شوي دي او دا چې بیا دی د ماشیني جوړ دي ګرده دغه کم لیسونه وشان چې دی دا ګرده ماشیني جوړ دي ډېره مننه او بل کوم ډیزاین لري چې ډېر مشهوره وي ستا په دوکان کې ډېر خلک خوښوي نه او داسې هم راته ووایه چې دا بهر ته هم لېږدول کېږي که نه وایسته و جرمني ته هم استوو لندن ته هم استولي دي دغسې کابل کې هم راستوړي دغه دلې په افغانستان کې هر ولایت ته موږ استوو وردا شی دی ذکر سیال ته دغسې لښکرګاه هم راستوړي هلمند هم راستوړي پکتیا والا یې وړي دا ډېر په کومو ولایتو کې دا کالي باب دی دلې په کندهار کې هم ډېر باب دي کابل والا هم ډېر کاروي په کابل کې هم ډېر کارېږي او داسې نور ولایتو کې هم انشاءالله ډېر وړي راسي نن دې څونه سودا وکړه دا یو راز دی خو ماته ووایه ښه دی خو داسې دقیق معلومات نشته راته څو جوړې وې مثلا ستا په اند 6 جوړې و 15 جوړې 10 جوړې موږ خو نوم د پروشې ده دوکاندارانو ته یې ورکوو 50 جوړې هم پرې یوه ځای ورکوو 1.5 جوړې 100 جوړې و ناسې ډېر 10 جوړې وې و نن ولا چې یو خواته تللی وم دقیق نه ته هغه بل ور وتم دا ور معلومېږي و هغه ته حساب نسم نن درته ښوولی ځکه چې نن زه نه وم
ښه مننه ژوندی اوسې وروره سلامت تشکر چې زموږ سره دې خبرې وکړې هو خیر شه موږ ته کار خدمت تشکر بس کار خدمت ده چې مرکه دې وکړله خیر شه الله دې عزت ډیره مننه هیوادوالو چې دا پروګرام مو وکتی تشکر روژې او عبادتونه مو قبول سه تر بیا چې موږ ستاسو په درنه حضورونو کې حاضرېږو پر پاک او سپېڅلي رب مو سپارم ښه وخت د الله په امان د کندهار ښار په زرغون مارکیټ کې یم چې دلته دغه عمده فروشي دوکانونه دي د خوندو مندو دغه کالي خرڅېږي ټوکران خرڅېږي مختلف شیان شته د کوم ځای څخه ټوټل عموما د کالیګانو شیان راځي دا زیات اوس د انډیا کار شروع دی مثلا روژه ماتونو نو بس تجمع د ورځې روژه مات مو د یارانو سره یې داسې وزو میله کې او نور روژه مات بس نو هیوادوال ته دغه پیغام لرو چې انشاءالله به د اختر کې ډېر پوړنې راځي د دې موږ خپله جوړوو ارزانه یې ورکوو په 3000 افغانۍ ښه په 3000 افغانۍ د دې قیمت دی او بخمل و دا شیان یې بخمل هر څه سم شی دی مننه چې هیواد میډیا ګورئ